السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ وو، د ژوند په مزو کې به وو. د نن ورځې ویلوګ چې کوم دی، زه روان وم تاتارا پارک له، او زه فلحال دلې ملګري له راغلی وم. ملګري مې ویل چې زه هم در سره چا کوم، بس ملګری مې ځان سره روان کړو. و داسې چې کوم دی فستري په طرف باندې روان شو. دا ویډیو په آخري پورې وګورو، د مو پیج در سره خامخا فالو کړو. ښه د مو تاتارا پارک له راورسېدو، بس تاتارا په ګیټ باندې اسو ننوتو. دا دوه کسان د مخ سره پورته شول چې یاره پارکینګ دی. موټر مچسېدو، بس موټرسایکل پارکینګ کوو. بس موټرسایکل هم چې کوم دی راوستو پارکینګ دلته د موټرسایکلو سره چې کوم دی پارکینګ کالو. بس موټرسایکل هم پارکینګ کړو. کیمرامین ته مې مو چې یاره بس کیمره د نفس له موله راکړه، ځکه چې د نفس له کیمرې سره مو کار دی. ښه داسې چې کوم دی تاتارا په پارک باندې به زه سویر روان شوم. تاسو تاتارا پارک ماحول کتای شو. زه مخکې رالم، خو به ټول نه پیله چې کوم دی مو ته ریل ګاډی میلو شو. ښه تاسو ریل ګاډي سیل کړی شو. بیا چې زه لږ مخکې رالم که نه، دا زنګې وه، دا ګل زنګې. تاسې به اوس وایئ چې یاره ته په دا زنګو کې سره نه زنګېږي. نو زه به چې کله ټیکټ ټولی ورغلم، نو ټیکټ پې مې راخیستو. نو بس هغه کسانو ورته وویل چې یاره په دا کې به ټیم لګي، ځکه چې دا زنګې چې کوم دی که نه، مطلب شپږ کسان نه وو. نو دا زنګې چې کوم دی یا پرې نه شروع کوي. نو دا زنګې چې کوم دی، دا تاسې ملګري پکې وینو، پنځه شپږ کسان وو، خو ډېره خرابه یې پیتاواله. سرونه یې پې وګرځه. اول کې خو ډېرې چیغې والې، وروسته چې کوم دی که نه، بیا دا چیغې والې چې باسته وی دروه. نو بس خلو چې یو رنګې زنګې چند څه مرته میلاو نه شو. ها په دغه شي کې خو بیخي هم زه دغه شي نه مو بیخي هم نفرت دی، ځکه چې دا ډېر خطرناک شی دی. خیر داسې خو نه دی خطرناک چې څرنګه تاسو یې خو لږه څوک چې کمزوري زړه ولري، نو خو پکې بیخي مشکل او چې وزنګېږي. بل دا کې یو کمال دا دی چې کله مکمل تیزه شي، نو دا داسې لږه ودرېږي. نو بس طبیعي چې بس اوس لاړم، اوس رالوېږم. خبر داسې چې کوم د بل سیټ له راتاو شم، د ګاډیو سیسټم له، دا چې کوم د کار ډرایوینګ دی. ښه دا خو چې کوم دی ډېر په اسانه باندې کېږي، خو چې طریقه یې له زده چې طریقه یې نه زده که نه، نو کله به یې د موټر کار یو پلو باندې وایي، کله به یې بل پلو وایي. خیر زه خو ورته موټر یم، ځکه چې رښتیا موټر خو نه دی، خو بیا هم چې کوم دی بس په ریل کې هم چې ورته حساب وکړي، نو به داسې حساب دی چې سټرینګ هم شته پکې، سلیټر هم پکې شته، بریک هم پکې شته، او نور بس د بجلۍ په ذریعه باندې چلیږي. ماشاءالله یو ښکلې ټیکنالوژي ده دا، او دا ویډیو کې تاسو بیا هم کتئ. ښه دا چې کوم دی دا تاتارا پارک چې کوم دی دا کنټین دی، دته به هر رنګ ضرورت چې ته میلاویږي. ښه بیا مې لږ مخکې مزل وکړو، نو دا زنګې په نظر باندې راغله. خو دا زنګې هم ډېر یو ښکلی خوند مزه یې کړه، خو ما ته یې پکې ټیکټ چند ځکه میلاو نه شو چې زه مو دغه زنګې هغې ته وویل چې یاره زموږ 3 کسان یو. نو وایي چې 3 کسانه ده، به 8 کسان خامخا برابر وو. نو بس نیمه ګنټه انتظار مې ورته وکړو، او نیمه ګنټه کې څوک رانغلل. نو زه چې بیا ورغلم، ومه کتو به د زنګې سټارټ وه. نو بس بیا مې ورته وویل چې اوس ورته نیمه ګنټه انتظار نشم کړی. نو بس بیا ته روان شوم. ښه دا و د نن ورځې ویلوګ. انشاءالله تعالی په بل ویلوګ کې به ګپ لګو. د لوی الله په امان.